د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې تراویح 20 رکعته دي. د تمهید په طور باندې باید تاسو ته ووایم چې صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخامخ تعلیم او تربیت حاصل کړی و. رسول الله به ناستو دیو ته به تعلیم و تربیت ورکو او صحابه کرام هغه کسان ول چې هغوی وحی پیژندله. صحابه کرام هغه څوک ول چې هغوی نبوت مزاج پیژندو او د الله رب العزت له طرفه همدارنګه د محمد رسول الله له طرفه هغوی ته علم و عمل او د دین پوهه باندې پوره اعتماد و. په قرآن او حدیث بېشماره نصوصو کې د دغه اعتماد اظهار او اعلان شوی دی. الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي په 30 آیت کې والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. او کوم مهاجرین او انصار چې په ایمان راوړو کې وړاندې دي او کومو خلکو چې په اخلاص سره د دوی تابعداري وکړه الله تعالی د هغوی نه راضي دی. د دې آیت نه دا ثابته شوه چې د صحابه کرام چې هغه مهاجرین دي که انصار دي د دیو تابعداري الله ته خوښه ده او د الله تعالی د رضا سبب دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة فتح کې فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد د الله تعالی رسول دی او د هغه ملګري په کافرانو باندې سخت او خپلو کې مهربانه دي. او تا ته فرمایي چې ای مخاطبه ته به هغوی په رکوع او په سجده کې ویني او د الله تعالی د فضل او رضا طلبګار دي. دا آیت کریمه د صحابه کرامو د عبادت او اخلاص او پاکیزه جذباتو غټه ګواهي ده. همدارنګه د حضرت عرباز بن ساریه رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. رسول الله فرمایي علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجز. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې زما طریقه او زما د هدایت موندونکو خلفاء راشدینو طریقه لازمه ونیسئ او په دې باندې عمل وکړئ او د جامو په غاښو یې کلکه او مضبوطه ونیسئ. همدارنګه د حضرت حذیفه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ادري ما بقائي فيكم اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر. رواه ترمذی و ابن ماجه. رسول الله فرمایلی دی ما ته معلومه نه ده چې زه به څومره وخت تاسو سره ژوندی یم. زما نه پس د حضرت ابابکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما پیروي کوئ. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې الله تعالی د حضرت عمر په ژبه او په زړه باندې حق ایښی دی. د حدیث د حضرت ابن عمر نه غیر نورو صحابه و کرامو هم روایت کړی دی لکه حضرت بلال، حضرت ابوذر، حضرت معاویه. همدارنګه د حضرت عمران بن حسین مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم. رواه البخاری. رسول الله فرمایلی دی چې زما د امت غوره خلک زما د زمانې خلک دي چې صحابه دي، بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې تابعین دي، او بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي. نو د کتاب او سنت د دې نصوصو او هدایتونه واضحه شوه چې صحابه کرام په ځانګړې توګه خلفاء الراشدین یعنې د دیو آثار هم شرعي دلایل دي. ائمه اربعه او جمهور علما همیشه د صحابه او تابعینو د آثارو نه هم د ضرورت مطابق استدلال کوي. حتی فتح الباری شرح د بخاري په 14 جلد کې په 454 صفحه کې لیکي چې امام بخاري په صحیح بخاري کې مختلف بابونو کې د صحابه او تابعینو او د دیو نه غیر 1608 آثار د استدلال په طور باندې ذکر کړي دي. نو د صحابه و کرامو او د تابعینو او د تبع تابعینو هغه آثار موږ دپاره هم دلایل دي. اوس به راشو اصلي مقصد ته. د الله رب العزت د کلام نه همدارنګه د محمد رسول الله د بېشماره احادیثو نه دا ثابتیږي چې د رمضان میاشت د نورو 11 میاشتو نه غوره او بهتره ده. دا مبارکه میاشت د عبادت دپاره ځانګړې ده. د دې ورځ په روژه او تلاوت کې او د دې د شپې په مانځه او نورو عباداتو کې الله رب العزت انسان ته
مختلف ثوابونه او اجرونه ورکوي. پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روژې په مبارکه میاشت کې ټوله شپه د الله په عبادت کې مصروف او مشغول و او نورو ته به هم په ډیر اهتمام سره د قیام رمضان یعنی د تراویحو ترغیب ورکوه. څو شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح په جمع سره هم کړي دي. یو شپه خو تر پیشنمي پورې په جمع سره تراویح که تیره کړې وه، لاکن د دې ویرې نه چې دا زما په امت باندې فرض نشي او دوی به ادا کولی نشي، نو بیا رسول الله راونوته تراوته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت دور او زمانه کې چونکه دا دوره ډیره لنډه وه، هغه د جهاد په مشغلو کې او د مسیلمة کذاب په فتنو ختمولو کې تیره شوه. حضرت ابابکر صدیق د وړو مسلو طرف ته متوجه نشو او دا وخت هم هغه ته پیدا نشو. د حضرت عمر د خلافت زمانې اوله حصه هم دغه شان مسئلو حلولو کې تیره شوه، خو لاکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق چې کله د جهاد د کارونو او مسئلو نه لږ اوزګار شه، حضرت عمر فاروق د تراویحو په شان مسئلو طرف ته متوجه شو او دا مسایل حل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې امام وټاکه. د هغوی په پاکه زمانه کې د 10 رکعتو تراویحو په جمع سره کولو اهتمام شروع شه او هیڅ یو صحابي په دې اعتراض ونه کړ او په دې باندې اجماع وشوه. د هغوی نه وروسته د حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خلافت کې هم مسلسل په 10 رکعتو تراویح باندې عمل شروع و. د صحابه او تابعینو مسلسل عمل په 10 رکعتونو تراویحو باندې و، څنګه چې ائمه اربعه امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد حنبل په اتفاق سره هغوی هم 10 رکعته کړي. څه ناڅه دلایل به زه تاسو ته وړاندې کړم. بیهقي په 2م جلد کې په 496 صفحه کې د حضرت صائب بن یزید صحابي نه روایت نقل کوي. هغه فرمایي قال كانوا يقومون على عهد عمر بن خطاب في شهر رمضان ب20 ركعة. دا لیکلي چې خلک به د حضرت عمر بن فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په رمضان کې 40 رکعته تراویح به کولی. او امام نووي شافعي رحمه الله په شرح المحذب په 4م جلد کې په 22 صفحه کې لیکلي اسناد صحیح چې د دې روایت اسناد صحیح دی. همدارنګه علامه سیوطي او محدث ابن عراقي په شرح تقریب کې د دې روایت هغه اسناد صحیح او جید بیان کړی دی. همدارنګه د بیهقي په بل روایت کې دا الفاظ هم دي وعلى عهد عثمان و علي مثله. د حضرت علي او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هم د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور په شان 10 رکعته تراویح کیدلې. همدارنګه د حضرت صائب بن یزید رضی الله تعالی عنه 2م حدیث دی، فرمایي قال كنا نقوم في زمان عمر رضی الله عنه ب20 رکعة. موږ به د حضرت عمر په زمانه کې 10 رکعته تراویح کولې. همدارنګه محدث نووي شافعي په خپل کتاب خلاصه کې لیکلي چې اسناده صحیح د دې سند صحیح دی. همدارنګه نصب الرایه په 2م جلد کې په 154 صفحه کې لیکلي چې د دې اسناد صحیح دی. همدارنګه د حضرت یزید بن رومان تابعین روایت دی. هغه فرمایي کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعة. بیهقي 2م جلد 496 صفحه. د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې به خلکو د رمضان په میاشت کې 23 رکعته کول. 23 مطلب دا چې په دې کې به 10 رکعته تراویح وي او 3 رکعته به وتر ول. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2م جلد کې په 393 صفحه کې او آثار السنن په 252 صفحه کې د حضرت یحیی بن سعید نه روایت نقل کوي ان عمر بن خطاب امر رجلا یصلي بهم 20 رکعة. حضرت عمر یو سړي ته حکم وکړه چې هغه د خلکو ته 10 رکعته تراویح کوي. همدارنګه کنز العمال په 8م جلد کې په 409 صفحه کې هلته یو روایت د ابی بن کعب نه نقل کوي. فرمایي ان عمر امره ان یصلي باللیل فی رمضان فصلى بهم 20 رکعة. حضرت عمر حضرت ابی بن کعب ته د رمضان په شپو کې د مونځ ورکولو حکم وکړ، نو حضرت ابی بن کعب خلکو ته 10 رکعته مونځ وکړو. همدارنګه د حضرت محمد بن کعب قرظی تابعین روایت دی. هغه فرمایي کان الناس یصلون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان 20 رکعة. خلکو به د حضرت عمر بن خطاب په زمانه کې په رمضان کې 10 رکعته تراویح کولی.
همدارنګه حضرت عبدالعزیز بن رفیع تابعی فرمایی کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینة 20 رکعة ویوتر بالثلاث. مصنف ابن ابي شیبه 2 جلد 393 صفحه. حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه به د روژې په میاشت کې مدینې منوره کې خلکو ته 10 رکاته کول او 3 رکاته به وتر کول. همدارنګه حضرت ابو عبدالرحمن السلمی الطابعي د حضرت علی کرم الله وجهه عمل نقل کوي، فرمایی د القراء فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعة. بیهقي 2 جلد 496 صفحه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاریان را جمع کړل او په هغو کې یو سړي ته حکم وکړ چې هغه د خلکو ته د رمضان په میاشت کې 10 رکعته تراویح وکړي. همدارنګه بیهقي په 2 جلد کې په 409 صفحه کې د حضرت ابوالحسناء رحمه الله نه نقل کوي چې ان علیا امر رجولا ان یصلی بالناس 5 ترویحات 20 رکعة. حضرت علی یو سړي ته حکم وکړه چې خلکو ته 15 ترویح یعنې 10 رکعته وکړه. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2 جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت ابوالحسن نه روایت نقل کوي ان علیا امر رجلا یصلی بهم فی رمضان 20 رکعة. حضرت علی یو سړي ته حکم وکړه چې هغه د خلکو ته 10 رکعته تراویح وکړي. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2 جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت حسن بن عبدالعزیز رحمه الله نه روایت نقل کوي چې ان ابیا کان یصلی بهم فی رمضان بالمدینة 20 رکعة. حضرت ابی بن کعب په مدینې منوره کې په رمضان کې خلکو ته 10 رکعته تراویح کولې. همدارنګه عمدة القاری شرح د بخاري په 11 جلد کې په 120 صفحه کې نقل کوي عن الاعمش عن زید بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان قال اعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر بالصلاة. حضرت زید تابعی فرمایلی چې حضرت عبدالله بن مسعود به په رمضان کې مونږ ته مونځ راکولو. د زید شاګرد حضرت اعمش فرمایی چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به 10 رکاته کول او وتر به 3 رکاته کول. همدارنګه مصنف ابي شیبه کې په 2 جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت عطا نه یو روایت نقل کوي، فرمایی عن عطاء قال ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعة بالوتر. حضرت عطا تابعی فرمایی ما خلق یعنی صحابه او تابعی وموندل چې هغوی به وترو سره 23 رکعته کول. همدارنګه حضرت ابوالخصیب رحمه الله فرمایلی دي کان یؤمنا سوید بن غفلة فی رمضان فیصلی 5 ترویحات 20 رکعة. بیهقي 2 جلد 496 صفحه. حضرت سوید بن غفله په رمضان المبارک کې زمونږ امام جوړېده. حضرت سوید بن غفله به په رمضان المبارک کې زمونږ امام جوړېده، نو 10 رکعته به تراویح هغه مونږ ته راکول. حضرت سوید بن غفله د خلفاء راشدینو خاص شاګرد او د لوی تابعونو نه هغه دی. همدارنګه حضرت نافع بن عمر رضی الله عنه فرمایلی دي کان ابن ابي ملیکة یصلی بنا فی رمضان 20 رکعة. حضرت ابن ابي ملیکه به مونږ ته په رمضان کې 10 رکعته کول. ډېر داسې نور آثار دي چې د ټولو نه دا ثابتېږي چې تراویح 10 رکعته دي. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2 جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت سعید بن عبید رحمه الله نه نقل کوي ان علی ابن ابي ربیعة کان یصلی بهم فی رمضان 5 ترویحات ویوتر بالصلاة. حضرت علی بن ربیعه به خلکو ته د رمضان په میاشت کې 15 ترویحې یعنې 10 رکعته کول او وتر به یې 3 رکعته کول. علی بن ربیعه تابعی دی، د حضرت علی او نورو صحابو کرامو شاګردي یې کړې ده. نو قدرمنو اوریدونکو، د 3 واړو خلفاء راشدینو یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه د پاکې زمانې نه د صحابه کرامو تابعینو او تبع تابعینو نه په تواتر سره مسلسل د 10 رکعته تراویحو عمل ثابت دی. د ائمه اربعه او د هغوی د متبعینو او د جمهور علماو هم دا مسلک دی. بعضې محققینو په دې باندې اجماع هم کړې ده. امام ترمذي په خپل جامع ترمذي کې باب قیام الشهر رمضان د عنوان لاندې د تراویحو مسئله باندې مستقل بحث کوي او هلته لیکي و اکثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. ترمذي اول جلد 99 صفحه. امام ترمذي لیکي چې زیات اهل علم په 10 رکعته تراویحو باندې قایم دي چې د حضرت عمر، حضرت علی او نورو صحابو نه نقل شوي دي.
او علامه عیني حنفي په عمدة القاري شرح البخاري په اول جلد په 126 صفحه کې لیکي وهو قول اصحابنا الحنفیه. دا زموږ د احنافو قول هم دی چې تراویح 10 رکاته دي. همدارنګه علامه عیني په عمدة القاري په 11 جلد په 120 صفحه کې د علامه ابن عبدالبر مالکي قوله نقل کوي چې هغه په 10 رکاتو باندې قایل دی وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف في الصحابة. 10 رکاته تراویح د جمهور علماو قول دی او همدارنګه د هغه احنافو دی چې هغوی په کوفه کې ژوند کوه او د نورو محدثینو او فقهاو د امام شافعي او د اکثرو فقهاو هم دا مسلک دی او د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه په صحیح طریقې سره هم دا ثابت دي د صحابه و کرامو په دې کې هیڅ اختلاف نه و. همدارنګه بدایة المجتهد په اول جلد کې په 210 صفحه کې د علامه ابن رشد مالکي رحمه الله قول نقل کوي. فرمایي فاختار مالک في احد قوليه وابو حنیفة والشافعي واحمد وداود القيام ب20 رکعة سوى الوتر. امام مالک په یو قول، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد بن حنبل او داود ظاهري نه د وترو نه بغیر 10 رکاته تراویح اختیار کړي دي او د امام مالک دویم قول چې دی هغه د 14 رکاتو دی. همدارنګه مرقات شرح د مشکات علامه ملا علي قاري رحمه الله په هغې کې نقل کوي چې اجمع الصحابة على ان التراویح 20 رکعة. د صحابه و کرامو په 10 رکاته تراویح باندې اجماع او اتفاق دی. همدارنګه محدث ابن قدامه حنبلی په خپل کتاب المغني کې په اول جلد کې په 298 صفحه کې هلته لیکي چې د تراویح مونځ 10 رکاته دی. په دې باندې تحقیق کړی او لیکلي دي چې والمختار عند ابي عبد الله الامام احمد بن حنبل فيها 20 رکعة. غوره خبره په ناس د امام احمد حنبل هم دا ده چې تراویح 10 رکاته دي. همدارنګه علامه قسطلاني په ارشاد الساری شرح د بخاري په 3 جلد په 426 صفحه کې لیکي وقد عادوا ما وقع في زمن العمر كالاجماع. د حضرت عمر په زمانه کې تراویح 10 رکاته کېدل نو دغه واقعه په منزله د اجماع ده چې په دې باندې اجماع شوې ده. او علامه نووي شافعي په خپل کتاب شرح المهذب په 4 جلد کې په 22 صفحه کې چې بحث کوي وروسته د هغه نه لیکي چې انها 20 رکعة هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم ونقله القاضي عياض المالكي عن جمهور العلماء. د تراویح مونځ 10 رکعته دی. زموږ مذهب هم همغه دی. د امام ابو حنیفه او د ده د ملګرو او د امام احمد حنبل او د امام داود الظاهري او د نورو علماو هم دا قول دی او قاضي عیاض مالکي هم د جمهور علماو هم دا مسلک نقل کړی دی. نو حاصل دا ده چې 10 رکعته تراویح د جمهور صحابه و تابعینو مسلسل عمل دی چې د اجماع یو شکل دی او د ائمه اربعو په دې باندې اتفاق دی او د 1400 کلو راهیسې په دې باندې دا عمل روان دی. لکن په بعضې احادیثو او آثارو کې د تراویح مونځ د 10 رکعته نه کم ذکر هم راغلی. د محققینو په نزد داسې روایت په اول دور باندې حمل دي او آخري عمل هغه د 10 رکعتو دی. یعنی په اول کې به 8 رکعته وي یا به 10 رکعته ول، خو لکن آخري عمل د صحابه و کرامو او د خلفاء الراشدینو د وروستنیو دریو هغه په 10 رکعتو باندې دی. نو که چیرې 10 رکعته تراویح آخري عمل نه وای نو جمهور صحابه او تابعینو به بالکل او هیڅ رده نه وای غوره کړی او په دې باندې به همیشه عمل نه وای کړی. ارشاد الساری شرح د بخاري په 3 جلد کې په 426 صفحه کې لیکي وجمع البيهقي بينها بأنهم كانوا يقومون ب11 ثم قاموا ب20 وأوتر بالثلاث. د مختلفو روایاتو کې هغې تطبیق کړی دی چې په اولو کې به صحابه و کرامو 11 رکعته کولی، یعنی 8 رکعته تراویح 3 رکعته وتر، اما وروسته د دوی 10 رکعته وکړل او 3 به وتر کول، یعنی 10 رکعته به تراویح کولی او 3 رکعته به هغو وتر کول. په 10 رکعته تراویح باندې د حضرت ابن عباس مرفوع حدیث اگرچه د سند په لحاظ سره ضعیف دی لکن بیا هم او اقوال د صحابه او تابعینو موږ ذکر کړل چې هغو نه دا ثابته وه چې تراویح 10 رکعته دي، نو بیا د دې نه د دې حدیث بنیاد هم صحیح ثابتیږي. هغه مرفوع حدیث دا دی عن ابن عباس ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان ب20 ركعة. بيهقي 4 جلد 496 صفحه.
همدارنګه مسند د ابن ابي شیبه 2 جلد 349 صفحه حضرت عبدالله بن عباس فرمایلی دي چې محمد رسول الله به په رمضان کې 10 رکاته کول. خو ما درته ویلې چې دا حدیث اگر که په اعتبار د سند سره ضعیف دی، لکن هغه اقوال او آثار چې موږ د تابعینو او د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را نقل کړل، د هغه نه د دې بنیاد هم صحیح ثابتیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه، په دې هیله چې تاسې په تحقیق او په غور سره اوریدلي. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. الله مو مل شه.